پیرکه نن غلا کوو. څه ته راکړې غله؟ هغه مخامخ دوکانونه پیرکه څومره ډېرې پیسې ورسره دي شماري، څومره غټ موبایل یې پر کاونټر ورته پروت دی. وایي یاره دا سپینه ورځ د ما ورته به څنګه غلا وکړو؟ یاره به ته راسره ځې که نه راسره ځې دا غلاله. و در سره ځم، زه ستا انډوال یم، په اور در سره ګډېږم، خالي غږ وکړه یار. غوږ رانږدې کړه. څنګه؟ و بلکل درځه درځه. دوکانداره 1 کیلو چولې خوراک. سمه ده، اوس ستې بیا درکړه. دا دی بچیان. څو روپۍ شوه دوکانداره؟ بچیانه 400 روپۍ شوې. 400. دا دې وروره ستا 400 کور ودان. یاره دوکاندار دا څومره تیلۍ راکړې ده چولې ګرځي توی شوله یاره هغه څه شوله سمه تیلۍ خوراکه یار ته تیلۍ راواخلې دواړه کې واچو دا څوک راټولوي دا ګرځي دا خوا سره تیلۍ راواخه چولې به سره ټولې کړو تشبیهداري وکړه ناوخته دی یار او هغه چیرې شوه درځه زه تیلۍ درخ سمې تیلۍ راوړه ګرځي 2 نمبر تیلۍ راخیستې دي سړی دا اوس ګرځي خاورې کې ولوېدلی ما خو نه ده جوړه کړې وروره خو دا پلاسټیکانو والا یې جوړوي یاره موږ خو نه ده جوړه کړې دا رقم یاره او تا نه ده جوړه کړې تا نه ده جوړه کړې ګوره دا ګرځي خاورې کې ولوېده کور ته موږ څه ورته ووایو بیا به نورې درکړم یاره اوس څه به کوې خدای راویستلې ده یا بس آیا وړم یاره بس یې ده ولاړم په مخه شه او د شاخوا چولې سه لاسونه مو ګډه بخرک او زما موبایل او هغه مال ته چارته یسته یار ته راځه په موبایل مو دلته چارته یسته یار ا موبایل خو سیستم کې شو په خدای سي پیسې نسته یار تاسو موږ غله نو او کوړه خراب دا غلو یار مرګي 1 کیلو چولې د زو دوی تور کړ سره خو تبا ور باندې کم بس سپین روزه لوټ کمال اوف باید یار د 2 لوک په توان مو کې د مرګي د 300 په چولې د زو دوی باندې خرڅ کم دا زموږ خپل دی په خدای دا خو واقعي لوټه کم یار اوف باید